تاسو د ماشومانو ته وګورئ کنه هغه وړې وړې او لنډې پیچونې خبرې کوي کنه کوي بالکل مختصر خبرې کوي نو هغه دقه شانتي غواړي چې ما سره د مور پلارم پیچونې خبرې وکي او موږ یې لوی قصې الټا چې کوم د غټ نصیحتونه مو ته شروع کړي وي نو هغه پریشان وي چیرې ما خو پیچونې خبرې خوخي او مور پلار ته غټ نصیحتونه کوي نو هغه په بیا عمل نه کوي نو ماشوم ته بس ساده خبرې او وړې جملې به موږ استعمالو دویم کلم چې ماشوم ته مونږ خبره کو کنه نو په مثبت انداز کې به کو په منفي انداز کې به نه کو لکه څنګه مثال په توګه باندې دغه ګلاس دی دا ګلاس مر اخلا دا منفي ده یعنی د کې نیگیټیو دی ټیک شو کنه دا کار داسې مکوا دا نیگیټیو دی اوس کو چرې زه هغه ته داسې وایم چې بچي که دا ګلاس تر اخلي او دا چې کم دینو مات شي نو لاشونه به دې بې شي او بچي دا ګلاس چې تراخلي اچ بچي زده لرا واخلم نو عمقه خبره تا وکړه چې کم هغه ګلاس راغسته او تا وسره هیلپ کو ګلاس ته لرا واغسته نو هغه کې خود اعتمادي هم پیدا شوله او تا هغه ته نیگیټیو جمله یعنی د مکو جمله هم استعمال نکړله